آیا پوهېدئ چې راشد خان څومره پیسې لري او خپلې پیسې څنګه مصرفوي او په څه یې مصرفوي؟ راشد خان چې ویل کېږي تر 4 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لري چې دا 4 میلیونه ډالر معادل دی له 300 میلیونو افغانیو سره. نن د راشد خان بل اړخ ته ګورو، هغه اړخ چې له تاسو څخه پټ دی او په پوهېدو یې حتما حیرانېږئ، ځکه چې د راشد خان دغه اړخ ډېر جالب دی. کوم راشد خان چې موږ پېژنو یو کرکټر دی، خو د راشد خان ژوند تر هغه څه ډېر جالب دی چې تاسو یې فکر کولی شئ. نن د راشد خان ژوند ته او د ده پیسو سرمایې ته ګورو، هغه لوبغاړی چې د هر سیاستمدار او تجار څخه ډېرې پیسې لري او یوازینی افغان لوبغاړی دی چې میلیونر شوی دی. که غواړئ د معلوماتو باندې پوه شئ چې راشد خان څنګه خپلې پیسې مصرفوي او لاکچري ژوند یې څنګه دی، حتما تر اخره پورې راسره اوسئ. خو مخکې د ویډیو لیدلو نه حتما ویډیو لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ. راشد خان چې پوره نوم یې راشد خان ارمان دی، په یوې متوسطې کورنۍ په ننګرهار ولایت کې پیدا شوی. لومړی چې په افغانستان کې و، خو بعد د جنګونو نه پاکستان ته مهاجر شو او هلته یې کرکټ 1 او 2 زده کړل. خو کورنۍ د ده کرکټ سره همیش مخالفه او غوښتل چې راشد خان یو ښه ډاکټر شي او د ډېرو هڅو وروسته راشد خان یو ښه کرکټر شو چې په نړیوالو لیګونو او افغانستان ملي ټیم کې د ځلانده ستوري باندې بدل شو. راشد خان د یوه ښه ژوند سربیره، لاکچري موټرې او ښه کور او ښه ژوند لري. خو راشد خان د دغو مسایلو دپاره خپلې پیسې لاسته نه دي راوړي. که چېرته پوه شئ چې راشد خان خپلې پیسې د څه لپاره لاسته راوړي او په څه مصرفوي، ډېر به حیران شئ. راشد خان خپلې پیسې په افغانستان کې د افغانستان خلکو سره، هغه څوک چې بېوسه دي، اکثره وخته کومک کوي. مخصوصا د عطا خیریه بنسټ سره یې ډېر کومکونه کړي. راشد خان نړیوال قهرمان دی، خو خپله قهرماني هم دلته وښودله چې خپلو کونډو میندو دپاره خپل زکات ورکړي. هغه کونډې چې د عطا فاونډیشن د خوا نه سروې شوې ده او حق حقدار ته وسپارل شو. بل د دوی پر موږ حق دی. بیا هم د راشد خان ورور نه هم ډېره مننه چې د کونډو میندو دپاره حق ادا کړو. ډېره مننه چې در اخره ویډیو پورې راسره وئ او دا ویډیو هم په آخر کې لایک کړئ او د کرکټ مینوارو ته یې ولیږئ. بیاد راشد خان که ما به دشت لغ بیامون بدیم، ماما خیمه آورد، کمک زیاد ماما بکرد درباره خیمه. ماما تا حال کسی برادر پول شی نه آورده، امیر راشد خان ماما خدمت